په 11 کال د نبوت باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د حج د ورځو انتظار کو. چیرې مکې ته د حج په ورځو کې د ملک نه خلک راوچلیږي، د غیر چاپیره نه خلک راځي. نو مکې والا خو زما خبرې ته غوږ نه ږدي، خو زه به دلته په لارو کوڅو کې ولاړ یم او کوم خلک چې د بار نه راځي هغې ته به د ایمان او د اسلام دعوت ورکوم. کیدای شي په هغې کې زما خبرې ته څوک غوږ کیدي. نو په 11 کال د نبوت باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د حج موسم کې په کوڅو په سرونو کې به ولاړو، په لارو کې به ولاړو، یو اواز به یې کو. اواز به یې دا کو: ای خلکو، زه د الله پیغمبر یم، ما مکې والا نه فریدي. په تاسو کې څوک شته چې ما د ځان سره بوځي او هلته زه د الله کلام پړاو کړم؟ په تاسو کې څوک داسې شته چې ما د ځان سره بوځي او زه هلته د الله کلام واورم په آزاد زړه سره؟ ځکه مکې والا او ما د الله کلام ته نه فریدي. نو دا اواز به یې کو په کوڅو کې. خو شاته پسې د نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم بدبخته ترو ابو لهب چې د هغه نوم خپل عبدالعزا دی. نو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به چرته تو که نه، نو دی به پسې شاته روانو. نو چې نبی علیه السلام به خلکو ته دعوت ورکو، وی ای خلکو، زه د الله پیغمبر یم، ما د الله کلام راوړی دی، زما خبرې ته په مکه کې څوک غوږ نه ږدي، ما د ځان سره بوځئ چې زه د الله کلام بیان کړم. نو د شانه پسې ابو لهب آواز وکړو، وی دا زما وراره دی، د ده په دماغو کې فرق دی، دا لیونی دی، د ده خبرې ته غوږ مه ږدئ. نو چې کم طرف ته به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته، نو دا بدبخت او پسې شاته تو. بیا علی رضی الله تعالی عنہ ورسره ملګری دی او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورسره ملګری دی او نبی علیه الصلاۃ والسلام د مکې په کوڅو کې ګرځي او دغه اواز کې حاجیانو ته. نو د مدینې منورې د خزرج قبیلې څه کسان راغلي وو. اصل کې مدینه منوره کې دو قوم پاتې کېدل، اوس او خزرج. دا دواړه مشرکینو بت پرست خلکو، خو د دوی سره په مدینه منوره کې یهود هم پاتې کېدل. نو دا یهود چې دا اهل کتاب وو، دوی د تورات منونکي وو، دوی کې عالمان موجود وو، دوی بت پرستی نه کوله. نو د دې اوس او د خزرج او د یهودو چې به چې کله په خپل مینځ کې جګړه شو که نه، نو دا کافر په د یهودو زیات وو. نو د یهودو به ورته ویلو، وی صبر کوئ، الله به د اخرې زمانې پیغمبر راولیږي او موږ به د هغه تابعداري وکړو که نه، بیا به موږ ستاسو سره پوه شو. اوس را باندې تاسو زورور یئ، خو موږ چې د اخرې د زمانې پیغمبر تابعدار شو، نو ستاسو سره به د عادیانو او د سمودیانو غونته چل کوو. څنګه چې هغه هلاک شو، داسې به موږ تاسو هلاک کوو. دا به د یهودو د مدینه منورې چې کوم مشرکین هغوی ته به دا خبرې کولې. نو دا مشرکین د مدینه منورې هم په دغه کال باندې حج له راغلي په 11 کال د نبوت باندې. نو نبی علیه السلام د دوی سره میلاو شو. چې کله د دوی سره میلاو شو، نو دوی ته دعوت ورکو، وی زه د الله اخري پیغمبر یم، په ما باندې ایمان راوړئ. نو دوی چې دا خبرې واورېدې، وی یاره موږ ته خو دا خبره یهود په مدینه منوره کې زوتی چې د اخري زمانې پیغمبر به راځي. وی کېدای شي ګوره چې هغه دای کو. نو دوی د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره کېناستل، د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه یو څو تپوسونه وکړو او نبی علیه الصلاۃ والسلام ورله د هغې جواب ورکړو. نو چې کله ورله د هغې جواب ورکړو که نه، نو دوی خو د یهودو نه خبرې اورېدلې وي. نو دوی په خپل منځ کې مشوره وکړه، وی کو د دې خبرې نه یهود د مدینې خبر شي که نه، نو هغې پې زموږ نه مخکې ایمان راوړي. ځکه چې هغې خو موږ ته مخکې له دا خبره زوتی چې د آخري زمانې پیغمبر راځي. کو هغې خبر شو، نو هغې پې زموږ نه مخکې ایمان راوړي. راځئ چې د هغوی نه خو پې ړومبې شو که نه، چې د هغې نه پې ړومبې شو، نو دې شپږو تنو په نبي علیه الصلاۃ والسلام ایمان راوړو. د مدینې منورې د خزرج قبیلې 6 کسانو هغې په نبي علیه الصلاۃ والسلام باندې څه راوړو؟ ایمان راوړو. چې کله ایمان راوړو، دوی لاړو واپس مدینه منورې ته. چې مدینه منورې ته لاړو، دا خبره په مدینه منوره کې مشهوره کړه، وی دا یهود چې د اخري زمانې پیغمبر یادې که نه په مکه کې راغلی دی. دا خبره مشهوره کړه دا خبره د مدینه منورې کور ته ورسېده. نو دغه 6 تنه چې مدینه منورې ته لاړو، نو دوی د ځان سره نور بیا 6 تنه نور مسلمانان کړو. نو دا 12 کسان را روان کال بیا 12 کسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام ملاقات لرالو. او چې ملاقات لرالو، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام سره بیا په دغه مینا کې یو غونډکی د هغې ته عقبه ویلی شي. هلته سره نبی علیه السلام ملاقات وکړو او دې 12 کسانو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړو. سره زاړه اوس نه وي، ټوټل 12 کسان شو.
دوی په نبی علیه السلام ایمان وروړو. نو چې کله دا 12 کسان واپس تلو مدینې منورې ته، نو نبی علیه السلام سره 2 صحابه کرام ملګري کړو. یو مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ، دویم عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ، اړون صحابي چې کوم دا د 12 کسانو سره نبی علیه السلام دا 2 صحابه کرام ملګري کړو. وی دوی د ځان سره مدینې منورې ته بوځي، دوی به درته قرآن ښیي. نو چې کله دوی لاړو نو په دوی کې یو تن اسعد بن زراره، اسعد بن زراره دا په دغه 12 تنو کې یو صحابي و. نو دا مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی د اسعد بن زراره رضی الله تعالی په کور کې پاتې شو او د هغې ځای نه د قرآن تعلیم شروع کو. د قرآن تعلیم دا کو چې هر ټایم به دی په چغه باندې به د قرآن تلاوت کو. نو خو عربو قرآن باندې پوهېدل، نو نارینه او زنانه به راتلې او ماشومان به راتله، قرآن به اورېده او مسلمانېده به. او مصعب ابن عمیر رضی الله په چغه لګیا او قرآن به وي. چې قرآن به وي نو په دې کې یو صحابي دی، هغې ټایم کې لا ایمان نه دی راوړی، یو انصاري و، اسید ابن حذیر رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی نه دی. دی خبر شو وی د مکې نه اسعد بن زراره یو سړی راوستی دی او په خپل کور کې کېنولی دی او یو کلام په چغه باندې وایي، ټول خلک ورته د مدینې راټولېږي او په هغه ایمان راوړي، څه لوی مصیبت یې رخ کړی دی. نو چې د دې خبرې نه اسید ابن حذیر خبر شو که نه، نو راغی د اسعد ابن زراره ته وی دا کس روباسه او سیده مکې ته ولېږه، که نه په دې توره ترې نه سر ومه. مونږ ته په مدینه منوره کې دا داسې مصیبت راخ کړی دی، د مکې نه دې سړی راوستی دی، مونږ ته په مدینه کې لوی انتشار راخ کړی، ولېږه دې مکې مکرمې ته. چې دا خبرې مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ اورېدې که نه، نو مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی ای اوسېده، بلکل چې ما سره څه کوې وکړه، خو زه درته یو خبره کومه، دا کم کلام چې زه وامه دا ته ماته لږ کښېنه، زه یې وام کو خوښ دې شو ډېره ښه ده، کو خوښ دې نه شو بیا ته چې څه وایې هغه به وکړمه. زه دا خبره خو دې هم ښه ده، زه به یې واورم که نه چې دا ته څه وایې، دا خلک درته راټولېږي. ابن حذیر کېناستو او مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی د قرآن تلاوت شروع کړو، د قرآن تلاوت شروع کړو. نو مصعب ابن عمیر رضی الله قرآن وایي، اسید ابن حذیر اوري، او چې اوري نو دا رنګ یې ورو ورو بدلېږي، رنګ یې بدلېږي. نو چې مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی قرآن څه ځای پورې وي که نه، نو بیا ورته وي اسید ابن حذیر اوس ته څه وایي، زه څه وکړم؟ اسید ابن حذیر ورته وایي احسن هذا الكلام واجمله، وقسم په الله څومره ښایسته کلام دی وي، څومره ښکلې خبرې دې وکړې، څومره بهترین کلام دی وي دا کلام چې د کم پیغمبر دی زه په هغه م ایمان راوړم، زه به ایمان راوړم خو طریقه څه اختیار کړم. نو مصعب ابن عمیر ورته وویلو وی لاړ شه لومبې ولامبه او کپړې بدل کا او بیا زما خواته راشه. اسید ابن حذیر پاسېدو، لاړو ولامبلې، کپړې بدل کړي، چې راغی نو کلمه یې وویله لا اله الا الله محمد رسول الله. اسید ابن حذیر روان شو، چې روان شو که نه، نو داسې سعد ابن مخ ناست دی په انتظار دی چې اسید ابن حذیر به اوس څه خبر راوړي. نو سعد ابن معاذ خواله ورغی که نه، نو هغه ورته ما فعلته، اسید څه دې وکړو، څنګه رالی، څه چل دې وکړه، سړی دې واپس کو که نه. نو اسید ابن حذیر ورته وایي یاره وایي هغه چې کومې خبرې کوي که نه، نو په هغې کې څه خرابي نشته، هغه ډېرې ښکلې خبرې دي، هغه ډېرې ښایسته خبرې دي، هغه ډېر ښایسته کلام دی. نو سعد ابن معاذ رضی الله عنه د غوسې نه سور شو وی ښه تلې سره وی او را دې وړه سو، عزت تم ورشه. اسید ابن حذیر ورته څه وویلو، عزت ته سعد ابن معاذ تم ورشه، ته یې وباسه ځه. نو سعد ابن معاذ چې راغی که نه، نو دا د دې اسعد بن زراره رضی الله تعالی د ترور زوی و. نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی د اسعد ابن زراره ته وی دا سړی د مکې نه راوستی دی او دلته د لوی انتشار جوړ کړی، کو د ترور زوی مې نه وی که نه، نو ما درنه اوس دا سر په دې توره وه، خو د ترور زوی مې او دلته د مدینه منوره کې راته دومره مې انتشار رخ کړی، خپلولي مې در سره ده که ما به تا سره کتلي وو. نو مصعب ابن عمیر دته وایي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی ته، دی د اوس قبیلې مشر دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی وی ای سعده دا زه چې کومې خبرې کوم زه به یې وکړم، کو خوښې دې شوې ډېره ښه ده، کو خوښې دې نه شوې جمعې منمه زه به لاړ شمه. نو سعد ابن معاذ رضی الله عنه ته وایي دا هم د انصاف خبره ده، زه به کښېنم چې ته څه وایې. نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی کښېناستو او مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی د قرآن تلاوت شروع کو، قرآن وی که نه، سعد ابن معاذ رضی الله تعالی په آخر کې وایي چپ شه بس که دا راته ووایه چې دې دین ته به زه څنګه داخلېږم، زه به څنګه داخلېږم. نو مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی ته فرمایي وایي لاړ شه غسل وکړه،
غسل یو کوي کپڑے بدل کا چې کپڑے بدل کړي کنه سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ کلمه ویله لا اله الا الله محمد رسول الله. او سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو. کوم سړی چې راځي قرآن اوري سکیږي او عربو په قرآن پویدل مسلمانېږي. نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ خپل قبیله اوس لاړ کنه بیا پکې د خپل خاص قبیله وا هغه خپل قبیله ته وی عزت څنګه سړی ما هغه ته زمونږ مشري زمونږ سرداري مشورې والا سړی فیصلې والا سړی ډېر پوهېدونکی سړی وي پوهېدونکی سړی مې وي او وي ما خو په دغه کلام باندې ایمان راوړی دی ما خو په دغه پیغمبر باندې ایمان راوړی دی تاسو ته هم دعوت در کوم چې تاسو په هم سره وړئ ایمان راوړئ. هغې هم ټول شروع شو لا اله الا الله محمد رسول الله. د سعد بن معاذ رضی الله تعالی چې قبیله و هغه ټول مسلمانان شو سیوا د یو تن نه یو تن پکې پاتې شو. ګوره هغه کلمه ونه ویله دا عمر بن ثابت نومو د هغو عمر بن ثابت د کلمه ونه ویله دی پاتې شو. نو ټولې قبیلې ایمان راوړو او دی په اسیرم سره مشهور و. سعد بن ثابت لقب اسیرم و. نو چې کله د غزوه احد مقام کنه د غزوه احد په موقع باندې دغه یو صحابي راغی په عین جم کې د کافرو د طرف نه ولاړو. دغه یو صحابي نه دی د کافرو د طرف نه په دغه ټایم کې ولاړو دا کافرو او په عین جنگ کې راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ما ته کلمه ووایه. نو په عین جنگ کې ورته نبی علیه السلام کلمه وویله او چې ورغه جو ډایرکټ شهید شو. دغه یو صحابي بیا د احد په موقع باندې مسلمان شوی. د دې وجه نه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په دا دوړنه کوله داسې مرګري به ناست کنه د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په دا دوړنه وکړه وی هغه کم انسان دی چې یو مونځ نه دی کړی جنت ته تللی دی. د ابو هريره زموږ دا دوړنه کوله وی هغه کم انسان دی چې یو مونځ هم نه دی کړی ډایرکټ جنت ته تللی دی. نو چې چا به جواب ورکړو خو ټیک ده چې جواب به ورنه کړو هغه به عمر بن ثابت اسیرم دا هغه صحابي دی چې په عین جنگ کې مسلمان شو لا د مانځه ټایم خو نه راغلی که نه او ورغې کفار ته ورننوت او شهید شو. نبي علیه السلام ګواهي وکړه وی دخل الجنه جنت ته لاړ. په هغې موقع نبي علیه السلام وفرمایي جنت ته لاړ. نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ به دا دوړنه کوله هغه کم صحابي دی چې یو مونځ یې نه دی کړی جنت ته تللی دی. هغه دغه یو صحابي و چې ده په دغه ټایم باندې ایمان رانوړو خو بیا د غزوه احد په موقع باندې د ایمان راوړو.